او ستړی مشه زه وکیل خان یم دا وخت په بلو واټر نومې علاقې نه لاندې رالم دلته یو کاکا لګیا دی سامانونه خرڅوي سامانونو کې ورسره چې کم دی نو ګوره بلا شیزونه دي او دا لاره ده سړک دی سړک خو نه دی خو خیر کچه لاره ده خلک بيزي راځي تاسو تماشا وکړئ داسې که نه داسې چې داسې لړ شئ بره که نه دا تخمونه دي او دې کاکا او کاکا سره لاس کې څه دي کاکا دا څه دي درسره دا څه دي دا څه شی دی سلاجید در سره پیدا خلک چیو کې چی پیو کې چی دا سره پاره دي دا دردونه دا اډوکې دردونه ټیکېږي شوګر او مرض ټیکېږي دغه طاقت راځي خپل بیبي سره مینه محبت وکړي صحیح طاقت راځي مینه محبت راوړي تراکه ما توګه چترال کې دا کم ځای نه راوړي دا سلاجید د کم ځای چترال نه راوړي چترال نه راځي کلام نه زور راوړم تر کلام نه دا پسو باندې ګوتې پسو باندې را دا پسو باندې ګوتې دا پسو دا پیسې 200 دو کاکا له کم اوري خیر دې سره به گزار 200 روپے توله ده ها او دا چترال دا سره جوړیږي دسنه اته په پار نه وځي دا کمر نه وځي او دا کمر کمر نه وځي لوخي کې بنکای کنه اته خلک لوخي کې بنکای او نه خورم خدي خوروړي او دا خلک خوري څنګه مطلب په شیو کې چې په پیو کې چې څنګه خوري دا پیسې سره خوري پیو سره خوري پیو سره پخه کې کنه پخه کې او یو ګلاس ګلاس اول د خوړو کې کېدا او یو غړ ګلاس بس اوس کا ته په خپل خوړلې چې تا نو بخانه بوډا یم ته څو کال وې 120 کال شوی دی زما ستا یو سل شل کال عمر دی ماشه او دا تا څنګه پته چې تا ته څنګه پته چې یو سل شل کال وې ای باندې مال طاقت راغلی دی گزاره کوم خپدي بس راځي د گزاره صحیح او دین علاوه دکانداری دي خلک د نه اخلي دا خلک اخلي علي کنه نو درځي څومره خرڅه څومره پیسو سلاجید خرڅه مسلمانان ته چا ضرورت دی علي ضرورت نه علي لکه زم اوس ما ته ضرورت شته کنيشته ما خو پیخو کیږي دا دردونه خلاريږي دردونه کلاري او دا وجود کې درځي کنه ګرم خونی دانی خو برابر نه راخیږي دا دانه خو جدا خبره ده دانه غاخونه خو برال نه خرابوي غاخونه خرابوي کنه نه خرابوي تو کو بډا شوم کنه غاخونه نه خرابوي ته خوري ته کله خوري ته پوسټ کله شوی ته کله خوري روزانه خوري دا نه روزانه نه یو هفته بعد شل ورځې بعد یو خورا غداره تو ته څنګه پته چې ته یو سلو شلو کالوي مال دا طریقه راځي چې دوی خروم کرا ما ته آرام درځي او شپې کې خوب راځي ما او خړنه نو خوب نه درځي نشم پکشته کو دردونه سبا کېږي خاصه دا خو نشه پکې نشته دا په لاګو خړ کنه یک نمبر سلاجی دا یک نمبر سلاجی دا یک نمبر دی کنه بالکل وارنټي سره ګارانټي سره راکوي وکاريونه کو بیا زی اخلم کا کاريونه کو ځان له سلاجی تخلم چې مال خپې دا درد خکېږي کنه صدیقه تعالی واخلم ستا خپې خو نه خوږیږي صدیقه خپې خوږیږي دردونه په ازنه چې پولیس میونی چې دا چرس دي چرسو په شان ښکاري وبوي کنه انسان هغه نه در راځي خبوینه پته ترکه زه بوې کوم چې بوې شته کې نشته کنه او ورګه ماس خو کوس کم کنه خدایا نه بوې خو بس نشته دغه دي دا ټیسټ کا دا سلاجی دا سره انور دا شاتم خرڅه دار څخه خرڅه گاډي راته خیره شکه دا وینه کنه کا کیمرا روان دي گاډي روان دي گاډي ولا راته ګور چې سلاجی دو ګوته مې ولا ورکړه مزدوري کوم نو غریب یو صحیح غریب نه موږ خپل غریبانه یو کاکا ته به خرابېدو ته نه پریدو نه به خلک لګ درته بچی نشته بچیان نشته ناغیولې که مزدوري نه کوي کار دی دوه کمرې جوړې کنه کې شر لګ واده دی او واده دی ما په واده لره غواړي نمبر ورګماله نمبر به ورکو بالکل تعالی کله کې ورګه نه واده کله دی کاکا رضی واده دی واده له موږ راځو که خیر تاسو واده ته پراشي موږ بر روجي پکې وی کنه نمبر ورګماله نمبر ورکوم خدا را دوه کور کم یو دی هغه یو دی دا ورته نه اجمیر کوڅه نه دې بوټي نه شاته دي دې بوټي نه بس زه مې ولید کاکا واده کله دی ګاډي دروازه ته دي اختر نه پس واده لري اختر نه رستو اختر ته عمره شکر اختر ته بم راځم سیده او کاکا نوم دې سم څه دی نوم دې څه دی نومو دومره چې ما چته نومو دا نه پوهیږي بس
نه بس نه اورې که نه غوږونه تاله به ګلڅوڼه وړم چې راځم بل ځل راځم تاله به ګلڅوڼه والي صاحب په حکومت کې د ځوان ها اگر څو بچان تیر شو حساب وکوس او عمر برباد را باندې ډېر بخښه صحیح ده ډېره مننه کوم کاکا خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ګړندې نوم دې سره نوم یا خدای پاکه نوم ستاسو نوم دی اجمیر خان دی دا اجمیر خان نه شناختي کارت راته مه ښایه شناختي کارت راته هسې ماته یې وښایه زه ستا د ډېټ اف برت پکې وګورم چې دا واقعي ته 120 کال وي کاکا نن ځان له ګوتې واخېسته زه به څه شو کاکا ستا خبرې وشوې دا 120 کال شناختي کارت راته بیا لوخو نه او زه ډېره مننه کوم چې خبرې را سره وکړې او هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تر چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان